دا د کوم ځای استازي دی ته رالږي داسې وایي چې معذوره یې کړي دا به څنګه ګزاري چې ته ماشوم له په تشه کې دومره تیز هلته ورکوې چې ستا خپه پړسي داسې نیولی دا سټ یې ولې دومره تاو کړی چې داسې کې دا ځای ورشلولی و داسې دا سټ دې ملک کې دا بعض قاریان صاحبان او دې قاریانو سره اکثر علم ډېر نه وي صرف قرآن ولا ورځي بس نور د قرآن په ترجمه هم نه پوهېږي اکثر په دوی کې بعض ډېر ظلم زیاتی کوي د دې ماشومانو سره او د شاګردانو سره او په دې کې دننه سکول والا استاذ هم داخل دی یونیورسټۍ والا هم داخل دی جامع والا ټولو دپاره دا نصیحت دی نو دې کې هغه ټولو ته زما دا نصیحت دی چې دا ماشوم یا دا ماشومه داسې چا تا سره داخل کړي دي نو په هغوی زیاتي نه دي هغوی دلته راوستي دي دپاره دي چې دوی څه زده کړي د تا سره امانت دی په دې امانت کې به خیانت نه کړي دویمه خبره دا ده چې او دا خبره ثابته ده شریعت نه د صحابه کرامو نه د سلفو د اقوالو د افعالو نه چې او استاد شاګرد له کله نه کله سزا ورکولی شي خو د هغه سزا ورکولو هم څه طریقه ده که نه کله نا کله یو پکې دا اولنۍ خبره کله نا کله دا نه چې دغه ستا طریقې دي یو نیم قاري سره لاس کې چوکوي او ډزه اسی دې ځمکې ته راچي اسی دې بالغ ته راچي دغه د هغه زمونږ یو استاذ و ما دا قرآن د 3 استادانو نه ویلی نیم قرآن د یو نه نیم د بل نه او دا تلفظ او تجوید او دا ما د بل قاري صاحب نه ویلی چې هغه د انډیا و هغه د انډیا هغه قاري صاحب چې هر ځای کې الله دې هغه له ښایسته ژوند ورکړي ځکه چې د قرآن دا تلفظ او دا ښایسته طریقې سره ویل د الله نه بعد دا هغه ماته اسان کړي خو چې اوس هم زه د هغه شکل مخې ته راولم نو په لاس کې هغه چوکۍ لکه زه د هغه تصویر ځان ته ذهن کې بغیر د چوکۍ نه نشم جوړولی ځکه چې ما به لیدو د هغه سره په لاس کې دغه چوکه و دا ډزه ډوسه یو به و بل به و سم یو حل به جوړ کړه خو تکړه قاري صاحب خو ښکلی سبق به پړاو خو دا طریقه غلطه ده چې ته همیشه چوکه دې په لاس کې نیولي ها کله نه کله سزا ورکړه یو خبره ده کله نه کله دویمه سزا داسې ورکړه چې د ماشوم ته نقصان ونه رسي په داسې ځي وه په پوځي وه ته د پته دې نقصان نه رسي ته رالږي داسې وایي چې معذوره یې کړي بلکې بعضو به کې هغه پنجاب کې که تاسو ته یاد هغه ډېره مخکینۍ خبره یو قاري صاحب سره ړوند شاګرد و چې د سبق یې نه و یاد کړی هغه په کمره کې ځوړند کړی دی الټا او بیا پسې اور بند کړی چې سبق بعد راغلی هغه مړ شوی دا د کوم ځای استازي دی او دا کومه طریقه ده چې ته صرف وهل کې او صرف ټکول کې دغه شان زه یو قاري پېژنم هغه مدرسه کې چې ته استاذ و او یو شاګرد ولې جواب ورکړی ده به ورته څه ویلي ده وکړه هغه به نو داسې یې نیولی دا سټ یې ولې دومره تاو کړی چې داسې کې دا ځای ورشلولی و داسې دا سټ دا سرمن د دې نه وینه بهېده او یو زه پېژنم هغه خپل شاګرد والی و په دې تشي کې یو لته ورکړی بیا د هغه خپه پړسېدلې وه د قاري صاحب خپه پړسېدلې وه دا به څنګه ګزاري چې ته ماشوم له په تشي کې دومره تیزه لته ورکې چې ستا خپه پړسېږي ښه بیا داسې قاري صاحب سره څه کېږي داسې استاد سره چې لږ دا شاګردان یې لوی شي وایي بیا ادب او احترام خو د هغوی په زړه کې یاده نه شي ځکه چې ټول عمر له دغه ډزې ډوزې والې کړي او نه ترې صحیح زده کوي او بیا اکثر د ده نه دا شاګردان څه شي وتښتي اکثر دا شاګردان ترې وتښتي نو د سبق د پړه وهلو هم یو طریقه وي هم یو انداز وي